الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، ملحدینو د قرآن په آیتونو باندې بیا نیوکه کړې ده چې ګواکې په قرآن شریف کې علمي اشتباه ده. مخکې له دې چې د دې خبرو ځواب ورکو، موږ اکثرا چې کله ملحدینو ته ځواب ورکوو، دوی بیا دا ادعا کوي چې ګواکې دا خبره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نورو کتابونو یا د ګریک یا د یونان د علماو څخه غلا کړې ده. نو مخکې له دې نه چې د دې خبرې ځواب ورکمه، زه به د دنیا مشهورترین کس چې حتی په نننۍ د طبي کتابونو کې او ټوله دنیا دې ته د طبابت د پلار لقب ورکړی ده، هغه به زه معرفي کړم چې هغه ده هیپوکرات. چې دا د یونان قدیم یا ګریک یا انشن ګریک کې ژوند کاوه. دې ته د دنیا د طبابت د علم د پلار لقب ورکول سوی ده. د هیپوکرات د انسان د منی یا سپرم باره کې څه نظر درلوده، اول به زه دا تاسو سره شریک کړم. هیپوکرات دا نظر درلوده چې دغه جنسي ماده د انسان د بدن د ټولو مایعاتو څخه راټولیږي، جوړیږي او د تسو یا د ګردو څخه د انسان د جنسي اعضاو څخه خارجیږي. چې دا نن ساینس ثابته کړې ده چې دا غیر علمي خبره ده. بل هیپوکرات دا نظر هم درلوده چې دغه سپرم په مذکر او مؤنث جنسي کې څه کېږي، تولیدیږي، چې در حاله کې چې دغه سپرم دا تنه په مذکر کې تولیدیږي. او بل نظر دا درلوده چې دغه جنسي ماده چې ده دا د مخ څخه اوریجنیټ کېږي یا هلته جوړیږي. اوس راځو دوستانو چې د ملحدینو نیوکه څه ده. افغاني مرتدینو دا په قرآن نیوکه کړې ده چې ګواکې په قرآن کې علمي اشتباه ده. زه به مخکې له دې چې د دوی سوال ته ځواب ورکړم، زه دوی ته یو چلنج ورکوم. د ما چلنج دا ده چې تاسو حداقل یو سوال راوړئ چې تکراري نه وي، یو سوال راوړئ چې کاپي پیسټ نه وي، یو سوال تاسو د خپل ځان څخه جوړ کړئ. ټول د انګلیسي کتابونو یا د نورو ملحدینو څخه ترجمه کوي او دا موږ ته د چلنج پایس راوړي، در حاله کې چې دغه سوالونه قرنونه ځواب شوي دي، کتابونه پرې لیکل شوي دي، اما دوی بیا هم موږ ته دا تکراري سوالونه راوړي. نو تاسو یو سوال نوی راوړئ چې مخکې سوال سوی نه وي. دومه خبره، ملحدین همیشه لیکي چې 2 جمع 2 5 کېږي، دا په قرآن تپي او بیا وایي چې قرآن کې علمي اشتباه ده یا ریاضیکي اشتباه ده. چې زه به د دوی دغه مکارګري یا دغه هیله او نایرنګ به تاسو ته وښیم. دوستانو، په سوره طارق 6 او 7 آیات کې چې دلته تاسو دا آیات ته غوږ ونیسئ. بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ترجمه: انسان د ټوپهونکو اوبو څخه پیدا سوی ده چې هغه د انسان د ملا د تیر او د سینې د هډوکو له منځ څخه راوځي. دلته ملحدین یا افغاني مرتدین دا ادعا کوي چې دا د قرآن یو علمي اشتباه ده، یو طبي اشتباه ده. هغه دې له خاطره چې سیمن یا دغه د انسان جنسي حجرات چې دي دا د انسان په هګیو کې تولیدیږي. نو دا یو علمي اشتباه ده. اوله خبره دوستانو، څرنګه چې ما مخکې وویله چې ملحدین 2 جمع 2 5 لیکي، دا په قرآن تپي او دا بیا یو ساعت لیکچر ورکوي چې دا علمي اشتباه ده. دلته دوستانو که موږ د قرآن په آیات یا ترجمه کې وګورو، دلته هیڅ کله نه دي ذکر شوي دي چې د انسان جنسي حجرات د ملا د تیر او د ملا د هډوکي څخه او د سینې د هډوکو څخه جوړیږي، بلکې دلته ویلي چې دې څخه راوځي.
مخکې له دې نه چې دا موضوع نور هم وڅېړم، زه غواړم چې دوی ته اول تشریح کړم چې د دې نه هدف او مراد څه ده. یو موږ سپرم لرو چې دا خپله یو مایکرو سیلز دي، یعنې دا د مایکروسکوپ په اساس موږ لیدی سو او دا ډیر واړه دي. او سیمن لفظ چې ده سیمني ورته په پښتو ویل کیږي، دا ماکرو ده، یعنی دا په سترګو لیدل کیږي. هغه جنسي حجرات چې د انسان په هګیو کې تشکیلیږي دا 2 الی 5% هغه مواد تشکیلوي چې د انسان څخه د القا په وخت کې خارجيږي. اوس به دا پروسه زه تشریح کوم مکمله. د انسان جنسي حجرات د انسان په هګیو کې تولیدیږي، تشکیلیږي، چې بعد له دې څخه د دغه هګیو په پاسینی ټیوب کې چې په نامه د اپیډیډیمس ده دلته ساتل کیږي، چې بیا کله انسان جنسي مقاربت کوي د یو بل ټیوب په نامه چې واس ډیفرنس ده دې څخه حرکت کوي او سیمینل ویسیکل یو بل ټیوب ته رارسیږي، چې دغه 2 الی 5% هغه مایعات دي چې د انسان د وجود څخه خارجيږي. 2 الی 5% دغه جنسي حجرات دیجې نه حرکت کوي، واس ډیفرنس ته رسیږي. د واس ډیفرنس سره دلته تقریبا نور مایع هم راوځي او د پروستات ګلاند څخه یا د پروستات غدې څخه تقریبا 90% نور مایعات هم راوځي چې د ویسیکل سیمنل ویسیکل او د پروستات ګلاند څخه دا مواد یو ځایږي او دغه مواد کې پروتینونه، انزایمونه او نور داسې نور مواد دي چې دغه جنه بیا دغه د اوریترا د کانال یا ټیوب څخه راوځي. دلته دوستانو دغه ماده چې ده په سترګو لیدل کیږي، اما هغه څه چې د انسان په هګیو کې تولیدیږي دا په سترګو نه لیدل کیږي. او په دغه ماده چې د انسان له وجود څخه د جنسي قرابت کې وځي، دغه ماده کې دوستانو په میلیونونه جنسي حجرات دي چې په نامه د سپرم دي. یو موضوع چې باید ذکر سي د سپرم او مني ترمنځ فرق دا ده چې سپرم چې ده په سترګو نه لیدل کیږي او دا ذربیني جنسي حجرات دي، اما سیمن په سترګو لیدل کیږي چې بیا دې کې پروتین، ویټامین، انزایم او نور داسې مواد هم دي په شمول د سپرم. کله چې دا د زنانو جنسي و آلې ته نږدې کیږي، دغه سیمن چې ده یا مني چې ده دا قلوي خاصیت لري او د زنانو په جنسي و اعضاو کې هلته تیزابي خاصیت ده. داسې کله یو ځای کیږي سره دلته نیوترالایزیشن یا خنثی خاصیت ځان ته کوي، القلي او تیزاب یو بل سره خنثی کوي. د هغه میلیونونو جنسي و حجرات څخه تقریبا په حدود د 200 جنسي حجرات دغه 200 جنسي حجرات د زنانو هګۍ ته ځان رسوي، چې دغه 200 څخه هر یو کوشش کوي او دې څخه تنها یو حجره قادر ده چې دننه لاړ شي، نورې ټول په لاره کې مري او تلف کیږي. چې بیا ایکس وای د هر یوې داخل سو، چې دلته بیا د موږ نور بحث نه ده. دلته چې قرآن کله وایي چې دغه ماده، دغه ټوپ وهونکې ماده چې د انسان د شاډو کې او د سینې څخه وځي، دغه ته سیمن لفظ یا ټوپ وهونکې اوبه استفاده شوي دي، ځکه دا د سترګو د لیدلو قابل ده. دغه ماده او دغه موقعیت چې سیمنل ویسیکل او پروستات ګلاند څخه دلته سره یو ځای کیږي سره، که د اناټومي له لحاظه موږ د دې موقعیت وګورو. البته اناټومي هغه علم ته ویل کیږي چې د انسان د اعضاو معرفي تاسو ته کوي، چې دغه عضو چیرته موقعیت لري
نوم یې څه ده او څو دانې دي. چې د اناټومي لحاظه موږ چې کله دغه موږ وګورو موقعیت یې وګورو نو دغه د ملا د تیر او د سینې د هډوکو په منځ کې موقعیت لري. نو دغه دوستانو د ملحدینو یوه پوچه ادعا وه چې ګواکې په قرآن کې یوه علمي اشتباه ده چې دغه کاملا موږ نن رده کړله او تاسو کوی شئ چې د هر ډاکټر څخه دغه پوښتنه وکئ څوک چې علمي زده کړې کړي دي چې دا سیمن چیرته جوړیږي. سپرم نه، سپرم د سترګو په ذریعه نه لیدل کیږي او دلته په قرآن کې ویل دي چې ټوپهونکي اوبه چې دې څخه مراد سیمن ده یا منی ده چې دا باید سپرم سره غلط نسی. البته دا هم د دوی یو غیر علمي ادعا ده او دوی خپله په دې موضوع نه پوهیږي. نو موږ دغه موضوع په مکمل ډول دوی لپاره تشریح کړله چې د دې فرق اوله دوی باید زده کړي، بل دوی باید هغه د موضوع باندې پوه شي چې هیڅکله قرآن دا نه دي لیکلی دي سپرم چې ده د ملا هډوکي او د سینې تیر کې جوړیږي، بلکې ویل دي چې دې څخه راوځي. داسې سپرم چیرته جوړیږي ما په دغه ویډیو کې وضاحت ورکړم. دغه ویډیو تر ټولو ورسوئ چې د دغه ملحدینو ځوابونه موږ په علمي ډګر کې ورکړو. تر بیا مو په خدای سپارمه که غواړئ چې د موږ نور دیني موضوعات او نور اجتماعي موضوعات وګورئ د موږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب دوا په نامه ده. تر بیا مو په خدای سپارمه.